واده دې خوشحالي ده ښځې نر ګډوډ چغې وی لګیا دي د الله د نبي او صحابیه ده کاش چې موږ خپل تاریخ خو مطالعه کړی پته نه لګي څه چل را باندې شوی دی موبایلونه یې راله په لاس کې راکړل ټیک ټاک او ډرامې او فلمونه او د بې حیایۍ او د بدنظرۍ هغه انتها ته ورسېدو چې موږ څه ټیم نشته دی چې د دې قرآن نه خو دا ګردونه او دوړې لږې سنډلې وې که نه د ګانو بجانو پروګرام دی ټوله شپه دې دغه بې حیایۍ ته ناست دی د سره ټیم شته دی ستا په کلي کې ستا په جومات کې ستا په مدرسه کې نن یو بچي قرآن وویلو د الله خبره کېږي د محمد مصطفی د سیرت او صورت تذکرې کېږي د صحابو د تقوا او د زهد خبرې کېږي د ننګ او غیرت خبرې کېږي قرآن عظیم الشان بیانیږي او تا سره ټیم نشته دی ټوله زندګي دې د فیسبوک بدنظرۍ له ورکړې ده ټوله شپه تېره شوه په ځان پویه نه شوې او چې کله مؤذن اذان کوي الصلاة خیر من النوم دا غافله د غفلت په خوب وده شو شیطان یې خوشحاله کو الله یې خفه کو که نه او موږ ته وایي مولانا صاحب وایي چا را باندې څه کړي دي لاس میں بند دے روزگار میں ٹپ ولاړ دے معاشی بحران دے بچی میں یو بل سر جنگو نہ کئی خزا خفا بچیان خفا کور کی ډیر د پریشانی ماحول دے مولانا سے چارہ باندې سکڑی دی ما ورتوی کور کی سوک د قرآن تلاوت کئی او کنا د ساری منست اوچتے گے او کنا و یاد میں نشی چی د ساری منست اوچت شوے رشنن جماعت ویران پروت دے دو درې نمازیان پکې ولاړ دي ټول مسلمانان د غفلت په خوب وته دي ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا د پیغمبر علیہ السلام صحابیہ دا بچے په یو جنگ کې شهید شوخا او چې کله د بچی د لیدو د پار را روانه وا سر ډیر خسته پټ کړي دی کنه د سر وختې په نظر ناراضي سر ډیر خپل پټ کړي دی ام خلاد ته چاوول وی بچے دې مړ دی بچے دې شهید شوه دی کنا ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا ورتوی وی زما بچے مڑ دے وی ماں وی زما بچے مانا اللہ واغستلو مانا بچے اللہ واغستو حیاء رانا نداغستی چیز بخپل سر سر تور کمورا منڈی بوام لگو غنتی خوشحالی پیراشی پیریان پیراشی بیا په ځان نه پوهېږي مونږ ورته زارۍ منتونه کوو مونږ وایو الله مه خفه کوه دا ځمکه الله ته سوال کوي چې الله ماله لږ غوندې طاقت راکړه د دوی د دې بې حیایۍ او فحاشۍ نه ما ته ډېر زیات تکلیف دی الله ما ته لږ غوندې اجازت راکړه دا خو مهربانه بادشاه دی ته ولې نه پوهېږې چې ستا الله ننم تا سره د اویاو موریانو نه زیاته مینه کوي ستا اللہ ننم ستا د توبې په انتظار دے ستا د سجدو په انتظار دے ستا د تهجد او د شپې د جړاګانو په انتظار دے کاش چې پته ولګي په دې سجدو کې څومره حسن دے په دې عباداتو کې څومره مزه ده د محمد مصطفی سرور کائنات خاتم المرسلین امام الانبیاء په سنتو کې څومره عزت دے سمر خوندے پکے سمر لذت دے پکے پتہ بہو لگی بستے واپس شئی دا منگ چی پکمو لارو روانی اے مسلمانانو مشران پا نظر رازی نوجوانان پا نظر رازی کہ زمان آواز
هغه خور ته رسی کور کې ناستا هغه مور ته رسی سوال کوما ستا د کور ماحول ستا په لاس کې دی اے بابا جی کاکا جی ستا د کور ماحول ستا په لاس کې دی بس ته واپس شا بس ته واپس شا یا ایها الذین آمنو ایمان والو قو انفسکم خپل ځانونه وساتئ و اهلیکم خپل اهل و عیال وساتئ نارا داسې اور دی وقودها الناس والحجاره د دې اور خشاک خلق دی او کاڼي دي که د دنیا اور نشي برداشت کولی که د دنیا ګرمي لوږه سخته بیماری تکلیف نشي برداشت کولی یو ورځ داسې ده ان بطش ربک لشدید په هغې ورځ باندې د رب پکړ سخت دی یو ورځ داسې ده ولا یوثق وثاقه احد الله چې څنګه تړل کوي داسې بل څوک نشي کولی ته ولې نه پوهېږې ولا يعذب عذابه احد الله چې څنګه عذابونه دي داسې بل چا سره نشته بل چا سره نشته که نشي برداشت کولی وخلق الانسان ضعیفا او ته ضعیف او رب کائنات وی رب کائنات وی وانتم الفقراء تاسو فقیران یی تاسو فقیران یی ستازوانی التا قابل قبول ندا ډالر روپۍ پوندونه د امریکای نېشنلټي قابل قبول ندا دلتا عہدہ قابل قبول ندا مال دولت شہرت قابل قبول نہ دے التا اے مسلمانانو سوال کون تقریر نہ دے بیان نہ دے کتب دے خیال آورے مولانا سے براغلہ دے منگتے تقریروں کو تقریر نہ دے تقریر نہ دے کپ دے خیال آورے پدے خیال آورے دا زمن دا زندگی اگا حقیقت دے چے منگتے سترگے پٹی کڑی دی التا صرف او صرف دا اعمال صالحہ و کرنسی چلی گی التا دا شپی جڑاگانے تحجد دا سجدو حسن چلی گی دا نفرتون التا نہ چلی گی دا می ماما دے بیکار دے دا سرم پا ڈیران جگڑا دا دا سرم پا پولا جگڑا دا التا دا غفلت دا بے حیائی نہ چلی گی التا دا اعمال و حسن چلی گی اے سبا بلورز سبا بلورز ز چغی واما ز چغی واما ز فریاد کوما ورسوی زمادا فریاد آغا نوجوانانو تا چنن پا ٹک ٹاکو باندے نن پا سوشل میڈیا باندے دا بے حیائی اگا انتہا تا ورسیدل اے وڑو کے معشوم دے کنا معشوم دے کنا زمان پا خیال دے بد سوار لسو دیار لسو کالوی کنا تا دیر معشومی کنا تنن دا آغا فحاشی گانو بجانو بے حیائی اگا انتہا تا رسیدلے اے دا پردو جنکو سرا دا مسلمان لور دا پختو کی خبری کئی لگیا دا او اغی سرا ناس دے آغا دا بے حیائی خبری کئی زیداسو تا دلتا نشم ویلے زمان نسلونے برباد کرل پسر باندی لپٹا را خورا کردی دا لپٹا تا اللہ نوجوان پیدا کرے کہ دا اللہ خوخوا یغب لمن یشاء اناثا یغب لمن یشاء الذکور تبے خزا پیدا کرے وی دا خزو پیخے مکوا خپکے گم در باندے دا جہنم پور میں نئی سود واپس شا دا دا غفلت سیلاب دا دا بے حیائی سیلاب دا دا فحاشی سیلاب پا منگ دا جہنم کندو تا غرزائی کنا زخو بچوخو چوخو ستڑیش زاغی پلار تمینت کو اگی مور تزمادا خبر سوکو ورسوی چی دا بچے امدا سی کولاو پری خیدے
غټ موبایل ورله پلاس کې ورکړې دي سبا بدا بچي استاد پاره د هلاکت ذریعہ منګوایو د قرآن پلاس کې ورکا پیدا کوي بل نظام الدین اولیاء ضرورت دے د فتنو په ماحول کې پیدا کوي بل سلطان صلاح الدین نن ضرورت دے د فلسطین مسلمان غمجن دے ورشد مسجد اقصا بے حرمتی کی لگے آدھا زویم مسجد اقصا پر فدا عمر رواں کرتے چلو یہ حیات چند روزہ جاوداں کرتے چلو خالد و زرار کی دینی حمیت کی قسم بت قدوں سے پھر بتوں کو بے نشا کرتے چلو صد پار پیدا ہوئی افحسبتم انما خلقناکم عبثا کاش چی من پخبل قرآن پوئی دلے پا ڈرامو پویا شو پا گیمونو پویا شو پا ٹک ٹاک امزان پویا کو پا بے حیائی امزان پویا کو پا غفلتون امزان پویا کو پا کار روزگار امزان پویا کو خو پا اغا قرآن امزان پویا نکو چی داسی پو وینو زو کی منگتا ملاو شوے دے بکتا وی مولانا سید وی زمن قرآن سویڈن اس وزاو زمن قرآن ناروے اس وزاو وی پدی باندے بیانو کا ماورتوی تچ کورتا لڑشے اخوی خوب بے حرمتی کڑی دا آخو زمان خلاف دے زمان دا دین زمان دا اسلام زمان دا پیغمبر دا ختم نبوت خلاف دے اخو بلگیائی مخالفت بکئی کنا خو کتلگ وزگار شوی لگ ٹیم در تا ملاو شو سوال در تکوما تاخ کی دی کم قرآن چیری پی خیدے لگی را واخل لگی دوڑی دی وسنڈا دغه گردونه زمنگ پا دی زلونو پراته دی دا زمنگ معاشره دا وی قیامت کی نفسی نفسی دنیا کی دا سشو اغا خلق چی دا بل اوخ کی بے وچا ولی سشو اغا خلق چی میلمہ باور کرا راخی ٹیوہ بے مڑکا ولا میلمہ بے مڑاو اسی بے ورسر اللہ سکتکو دو غربت انتہا و منگتے انسانیت خود لے دے دا جہاد میدان با دا تند حالت با بل ملکری لبے او باور کولی خواکی بلوی مالو با اغونس کلی غبل لے ورکڑے بلوی مالو با اغونس کلی بل لے ورکڑے درے وارد تند پا حالت کی دی دنیا نا رخصت شو منگتے انسانیت خود لے دے زپرون پلار واندے روانو ما یو سڑے پا دی گاڑی کی مالا مخی لدا سے راغے دوان لیٹونو وشاریم ڈبل لگولے وے یعنی پا غلط سے ڈمرا روانو او ما تا مخی تا ادری دو او دمرا غصاو آغا پا دی ردی ہوئے لیکنا ما ورطوی رو رمانا غلطی وشوا بہنا غلطی وشوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا 22 لاکھ مربع میل حکمرانو پا لار روانو یو سڑے مخیل ورغی خیالی نو دا اغا پا خپا دا پاسی خپا راغ لکانا اغا ورطوی نظر دی نلگی وی خپا دی را لخوکڑا اغا ورطوی محب کرو رمانا غلطی وشوا منگتا محمد مصطفیٰ سرور کائنات سبق خود لے دے سبق راتا خود لے دے چی دا اللہ پزاد میں دے قسمی چی پا ماپ کولو باندی عزت نکمی مورتوی ماپ کمانا غلطی وشوا حالانکہ غلطیم دا غوا خو بیازو پا دی لار را روانم پا دی زڑکی میو درد پیدا شو چی اللہ دا دا دنیا انسانان خو یو غلطیم نا برداشت کئی کہ لگ غنتے چالا لگ غنتے کوک وکشی دوی دن نا برداشت کئی دوی دن نا ماپ کئی اللہ سمر مہربان بادشاہ اے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل
ही नहीं राह दिखलाए किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं